د پېښور زلمي په ټیم کې د نیوزیلند خطرناک فاسټ بولر ټرینټ بولټ شامل شو. پېښور زلمي والا د نیوزیلند فاسټ بولر ټرینټ بولټ د دې یو میچ لپاره خاص کر راوغوښتو. په سوشل میډیا باندې تاسو داسې ډېر پوسټونه لیدلي وي خو په دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. نو په دې نیوز کې هیڅ قسمه حقیقت نشته ځکه چې که یو کلاړي اغوستل کیږي نو په سکواډ کې میاشت مخکې اغوستل کیږي. نه د پېښور زلمي له طرفه داسې پوسټ شوی دی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم فاسټ بولر د پېښور زلمي په سکواډ کې شامل شو او دا ممکنه هم نه ده ځکه چې پی اس ال اوس په ختمېدو او خاص کر د پېښور زلمي بیا یو میچ لا پاتې دی. نو زیاتو مرګرو کومنټس کې پوښتنه کوله چې دا خبر ټیک دی او کنه، خو په دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته چې دغه بالر د پېښور زلمي ټیم کې شامل شوی دی. د پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2023 اولنې فاست الیمیټر میچ په 14 مارچ په قزاق پی سټیډیم لاهور کې ماښام 9 بجې شروع کیږي. د دواړو ټیمونو ترمنځ هډ ټو هډ د 2016 نه راواخله تر 2023 پورې ټوټل 6 میچونه شوي دي چې په دې کې 10 میچونه پېښور زلمي ګټلي دي او 10 میچونه اسلام آباد یونایټډ هم ګټلي دي. نو راځئ چې اوس وګورو د دې دوه ټیمونو ایکسپیکټډ پلیینګ 11. د پېښور زلمي په پلیینګ 11 کې به شامل وي د پېښور زلمي کیپټن بابر اعظم، سائم ایوب، وکټ کیپر بیټسمین محمد حارث، ټام کولر کیډمور، بانوکا راجاپاکسا، حسیب الله خان، جیمز نیشم، فاسٹ بولر وهاب ریاض، ارشد اقبال، مجیب الرحمان، سلمان ارشاد. د اسلام آباد یونایټډ په پلیینګ 11 کې به شامل وي وکټ کیپر بیټسمین رحمان الله ګرباز، الیکس هیلز، کولن منرو، کیپٹن شاداب خان، اعظم خان، آصف علی، فہیم اشرف، محمد وسیم وزیر، رومان رائس، فضل حق فاروقی او ابرار احمد. دا به وي د دې میچ لپاره د دواړو ټیمونو پلیینګ 11 که چېرته یو یا دوه لوبغالي پکې بدل شي نو هغه نشم ویلی نور دا لوبغالي به لوبیږي. نو ستاسو په خیال چې دا میچ به څوک وګټي، پېښور زلمي یا اسلام آباد یونایټډ؟ خپل نظر زما سره ضروري شیر کړئ. د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.